مقصد خو ګورګورې وي او که نه خو دې خو د باندې راغلي مزل هم زیات وکړې یاره سلامونه دوستانو، تقریبا د سهار 4 بجې دي او ما ورباندې روان شوي د غر په طرفه. مطلب مې دا د افغانستان غرونه چې کوم دي که نه ډېر ښایسته دي. خیال یې ورباندې تقریبا عرفانه خیال دی 1 غنټه مزل هم وکړو او منزل ته ونه رسېدو. نو دا غټه دښته ده، سفر به کې کوه بس ګرځه، هېڅ پته نه لګي. ډېره غټه دښته ده. رحمان الله د اوبو سیسټمونه به کې کله دی که نه؟ اوبه مو سره اخیستې دي. اوبه راوله چې ویسکو یاره موشکه کې موشکه کې مو راغیستې دي. راوله چې ویسکو ده. اوبه ګرمې شوي یاره. اوبه ګرمې شوي دي. مزل خو دې خو د باندې راغلي مزل هم زیات وکړې یاره تقریبا 2 غنټې. دا لرګي به راغونډو خشاک وشاک بیا په ګېډو کې تړو. ماشاءالله دا به راغونډو ډېر ښې پراته دي. بیا به ځان سره ګېډې کې تړو. خو دې بنده ګورګورې خو دې کلي دي ښه وایي دا څه پته، زه خو غر په بهانه باندې هسې راغلی یم. زما مقصد خو ګورګورې وي او که نه خو دې ویني محنت کوي ځکه مې دا پیدا کړل. که په دې ټایم کې ګورګورې چاپ کړي ګورګورې دي وخی دې مې کلي ماشاءالله وخی مینهوالو ته وښایه را ګورګورې. ماشاءالله ماشاءالله دا به صرف په افغانستان کې تاسو ته میلاویږي ښه، او بیا په کونړ ولایت کې. ته یې خورې؟ بلکل یې خورم چې تا اوس کلي دي نو دا راشه لږې لږې به دې خورې، ډېره به دې نه خورې ښه. دوستانو زمونږ ګېډې تیار شو، بس اوس به ځو. زمونږ سفر پای ته ورسېدو. نو دلته هم د یو ډاینې والا راغی او د 2 غنټو د پیاده سفر نه یې خلاص کړو. بس الله پاک دې ورته اجر ورکړي او بس کوره پورې راورسوي. که ولاګ مو خوښ شوی پیجر سره فالو کړئ.